احمدضیاء مسعود صدراعظمي غواړي. د جمعیت ګوند دا غړی د څه لپاره صدراعظمي غواړي هغه څنګه پر ولسمشر سختې نیوکې کړي. دلته ټول حال را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. احمدضیاء مسعود طالبانو سره د مبارزې لپاره د قدرت ویش او د لومړي وزیر صدراعظم مقام باید رامنځته شي. د جمعیت ګوند مرستیال او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمدضیاء مسعود وایي چې د سیاسي مشروعیت څخه بې برخې حکومت له امله د هیواد کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او جګړې زور اخیستی. نوموړي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د یو کس چې اشاره یې ولسمشر غني ته ده لپاره باید ټول هیواد په بحران کې وانچول شي او دغه نامشروع حکومت ولس په یوې بل بحران کې اچولی دی. احمدضیاء مسعود مصالحې عالی شورا په اړه ویلي دي چې حکومت په دې کار سره هڅه کوي چې سیاسي ګوندونه له صحنې لري او د مصالحې شورا په نوم یو جوړښت کې بند کړي. احمدضیاء مسعود وایي چې په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او طالبانو سره سولې خبرې کیږي نو د هیواد سیاسي څیرې باید په اجرایوي ځواک کې شریک شي، قدرت په مساوي ډول وویشل شي او د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته او تر څو د طالبانو پر وړاندې یو او منسجم کړی شو. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.